السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو خوږو دوستانو ستړي مشئ، وختونه مو په خیر. زمونږ د اسلام یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ او نورو مسلمانانو ته یې هم شیر کړئ. یو شاګرد خپل استاد ته وویل موږ د الله جل جلاله څومره ډیره نافرماني کوو خو هغه موږ ته عذاب نه راکوي. استاد یې ورته وویل الله جل جلاله څومره ډیر عذاب درکړی خو ته پرې نه پوهیږي. آیا د لمانځه او مناجات خوند یې درڅخه نه دی اخیستی؟ آیا زړه یې درته نه دی سخت کړی؟ د دې نه غټ عذاب او مصیبت چیرته دی؟ تر ټولو غټ عذاب چې تا ته یې درکړی هغه دا چې د خیر د کارونو کولو توفیق یې درڅخه اخیستی دی. ورځې، هفتې، میاشتې در باندې تیریږي او ته د قرآن کریم تلاوت نه کوې. آیا دا عذاب نه دی؟ احتمال لري د الله پاک جل جلاله دا قول به دې هم اورېدلی وي چې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. کبیل فرض موږ دا قرآن کریم په غره باندې نازل کړی وای او پوهه مو ورکړې وای نو ضرور به غر الله عز وجل ته عاجزي کړې وه او د الله جل جلاله له ویرې به دی ټوټې ټوټې سوی وای. نو ته چې کله قرآن اورې خو بیا هم در باندې هیڅ تاثیر نه کوي او داسې ښکاري لکه تا چې هیڅ نه وي اورېدلي. آیا دا عذاب نه دی؟ ورځې، هفتې او میاشتې در باندې تیری شي خو یوه شپه د تهجد ولمانځه ته نه راپاڅېږي. آیا دا عذاب نه دی؟ د برکتونو او د خیر وختونه در باندې راشي، رمضان المبارک میاشت، د شوال روژې، د ذوالحجې د میاشتې روژې، خو څنګه چې لازمه وي همهغسې عمل پکې نه کوي. د دې نه بل غټ عذاب چیرته وي؟ آیا عبادات او طاعات در باندې درانده نه تمامیږي؟ آیا ژبه یې درنه په خپل ذکر ویلو نه ده نیولې؟ آیا د خواهشاتو او شهواتو په مقابل کې د کمزورۍ احساس نه کوي؟ آیا د مال او قدرت او د شهرت مینه دې په زړه کې نه ده ننوتې؟ د دې نه به غټ عذاب څه شی وي؟ آیا غیبت کول، چغلي کول او دروغ ویل یې درته نه دي اسانه کړي؟ آیا د نورو په کارونو کې په کار لرلو نه یې مشغول کړی؟ آیا آخرت یې درنه نه دی هیر کړی؟ آیا ټول غم او فکر یې درته د دنیا خواته نه دی اړولی؟ دا ټول د الله پاک جل جلاله د عذاب شکلونه دي. ای زویه، په دې ځان پوه کړه چې د الله پاک په عذابونو کې آسان عذاب ښکاره عذاب وي لکه په مال، اولاد او صحت، او تر ټولو غټ عذاب پټ عذاب وي چې په زړونو کې وي او د زړونو د ګمراه کولو او بېلارې کولو عذاب وي. ځکه چې ګمراهي په آخرت کې انسان جهنم ته بیایي نو په دې خاطر پټ عذاب ډیر خطرناک دی. ځان ترې وساته. د ثواب په نیت یې نورو ملګرو سره شریک کړئ تر څو نور مسلمانان هم تر خبر شي او تاسې هم په ثواب کې شریک شئ.